دا هغه انځور دی چې اکثره خلک د هند په اړه لري، خو حقیقت بل شان دی. داسې زړه راښکونکي ځایونه شته لکه کشمیر، خو بیا هم کشمیر یوه لانجمنه سیمه ده. هند، پاکستان او حتی چین هم د دې پر برخو دعوې لري. سره له دې چې هلته درنې امنیتي پوستې دي، خو کشمیر د سیلانیانو خوښ ځای پاتې شوی دی. البته د پهلګام له خونړي برید وروسته د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې سیاحت سخت کم شوی. په دې برید کې 26 کسان ووژل شول او 19 ژوبل شول چې اکثره یې سیلانیان وو. د هغو کشمیریانو لپاره دا بد خبر دی چې ګزاره په سیاحت پورې مربوطه ده. د تاوتریخوالي سربیره کشمیر لا هم د ځمکې پر سر جنت بلل کیږي، او دا ځکه چې کشمیر د همالیا په غیږ کې پروت دی، چیرته چې واورین غرونه، د صنوبر ځنګلونه او شفاف جهیلونه دي. دا سیمه ډیر وخت د سویلي اسیا سویس بلل کېدله. سیلانیان کولی شي د ډال جهیل څخه لیدنه وکړي، په ګلمارک کې سکي وکړي او د غرونو په لمنو وګرځي. حتی د دې سیمې خوراکي کلتور هم بې ساري دی. په 2019 کې کله چې هند د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ، نو سره له دې چې دا پریکړه شخړیزه وه، خو بیا هم د سیلانیانو شمیر پکې زیات شو. تر 2023 پورې له 3.5 میلیونه څخه زیات سیلانیان د هند تر ادارې لاندې کشمیر ته ورغلي وو، چې له دې جملې څخه 15,000 بهرني سیلانیان وو. په تیرو وختونو کې به سیاحت بیرته راوګرځید. دا ځل به څنګه شي؟ هیڅوک نه پوهیږي. هند غواړي چې سیلانیان بیرته ورشي، خو دا خبره له پاکستان سره پر دوامداره سولې پورې تړلې ده. ستاسو نظر څه دی؟ تاسې به له پهلګام پیښې وروسته بیا هم کشمیر ته ورشئ؟